دا چا غوسه کړې سونیا شاه دغه ورته خوټې وخورې دا ټول پیجنې دا خلک ټول پیجنې شناسه دی شیرزاد کنجر چې ماته خوب ویلې وه ماته خوب ویلې وه ملکې ماته وکړله خو خدای شته هغه باندې په پې کاډۍ کې ورته ښودلې بل کس یې راخېجولې د دې پارټۍ وه دې ورته وچله لا ټول ناست نو یې کنه ما خو څه کتلې نه دي ما یو شل پیرې دي خو په لا اله الا الله زه چې کوم رب پیدا کړم د هغه رب باندې مې قسم که ما څه کتلې وي ما هېڅ هم نه دي کتلي زما موبایل هغه ټایم کې هینګ شو زما نیټ پرېوتو ما هېڅ هم نه دي کتلي چې دا د طلاق بچی بیا ما روچت کړم دا طلاق بچی ما ته وایي چې سونیا شاه ما خو درته ویشتلو مې څه دي راته ویشتل وایي ولې تا ونه کتو مې ما خو نه دي کتلي زه ترې خبر نه یم په لا اله که زه ترې خبر یم هغه چې تاسو څنګه راغلې دوی ګانې مانې ولګولې وایي تا ته پارټي کوو اتا چې ورته دا څوک راکوز کړه دا نرکه خر والی چې راخېجولې وه تصویر یې چې لګولې وو میل دا سړی حرامي دی او مغه هغه حرکت کړی جمشیده دا که شیرزاد دی که نه دا د سونیا شاه او د داود شاه په سر دی دا که زه ښکاره یم د دې اکونټونه ما مخکې کړي دا شیرزاد میرزاد هېڅ هم نه دی داسې غول دي دا سړی هم نه دی خو دا د چا په سر شیرزاد ما ستا دومره احترام کړی دی دومره احترام که تا د شپې په 12 بجې ما ته ویل چې سونیا شاه لیف ته راشه زه راغلی یم که 1 بجه دې ویلي دي زه راغلی یم پوه شوې تا ما ته دا شی نه دی ښودلی تا خپلې خور ته ښودلی دي ستا د مور د پوست نه چې کومه راپرېوتې ده تا هغې ته ښودلی او تا ته خو به یې ویل زما خورې که نه د شهزاد به ویله نو بس خور نو روسۍ دی که نه روسۍ نه دی په مور یې روس ختلی دی او دی یې روړی دی که نه دا روسۍ دی که نه پهلوانه دا کوم یو شهزاد یادوي هغه په ولي ولیک هغه دغه باندې چې ځان مشهور کړی و هغه سعودي کې هغه نه دی هغه امریکا کې کسر یې مړی هغه داسې کار دی وینو چې هغه په چا باندې ځان نه دی مشهور کړی که مشهور کړی په مونږ یې ځان مشهور کړی دی اکاونټونه وله ما مخکې کړي دي اکاونټونه وله ما مخکې کړي دي دې سپي ته څوک کښېني دې مردار ته څوک کښېني دې مردار نه راځي څوک نو هغه څه چل کړی دی ولې خوټې ورته څه چل یې وکړو وینو پرېږده زه دې پوه یم کله دوه کسان یې راوخېجول دې ورته یې کوسکا وایي دا کوسکه دا څوک دي یو پکې د خر تصویر لګولی و دې ورته ویل دا زه نه پېژنم وایي دا مې تا له پارټۍ ته راخېجولي دا تا ته پارټي کوي نو ګانې مانې ورته ولګولې هغه یو ورته ګډل و خر والا نه وایي ورېږه زه تا ته ازمرۍ وړم دې ته یې ویل وایي ازمري ته غوږ کېږده بیا یې ورته بس هغه خر والا پرتوګ کته کړی و بس چې یې ورته وایي بس ازمرۍ هم درته ووایي نو جمشیده یو خبره ته کومه داسې نوې خبره خو نه ده دا سپک دی دا په سپکو باندې سپک دی داسې نوې خبره خو نه ده چې نوې خبره ده چې یاره یا به مونږ هېڅ په سترګو نه کتلی یا به اوس په سترګو مونږ هر څه کتلي دي داسې نوې خبره نه ده چې نوې ده خو زه ته قسم خورم چې ما هېڅ هم نه دي کتلي ما څه کتلي نه دي دا بې غیرته سړو دې رالو دا شی وکړو خو ما نه دي کتلي غټه مې ویشتلو پوه شوې خو دې غټ کنجرتوب وکړو په دغه کنجرتوب بې پرېږدمه نه دا کنجرتوب په دې کې منډمه په لایو کې ورته شي دغه ښودلی دی په لایو کې ورته دغه ښودلی او که نه ظالمه ته څه خبرې 3000 کسان ناستو شی ورته ښودلی مینو د سونیا شاه په موبایل دی که نه چې جمشیدیه زه به د هغه پلار لور نه یم زه سونیا شاه یم زه نوره ګورې بله کمسنې نه کمسته او د کنجرې نه کنجره ښځه بله ما نه نشته دي دې کې به زه روغه ننوځم پرېږدم یې نه د دې د مور په کوس کې به زه وچه ننوځم او لمده به ترې روځم زه به هغه زړه سونیا شاه بیا ځان نه جوړم ما خو کنځلې ویناګانې بندې کړې وي خو انشاءالله تعالی شهرزاده په کوله که تا ته ما موږی ټک نه والو ته ما ونه خورې په بوکه مې نه کړې که نه نو زه به هغه سونیا شاه نه یم زه به د یو پلار نه نه یم پیدا زه به د ډېرو بدلو پلارانو نه پیدا یم چې ته ما په بوکه نه کړې ما د لاهور نه یو کنجر راوستی دی لاهور نه ما یو کنجر راوستل هغه ما دلته په چارسده کې آل پولیس ولاړو د هغې ګریوان ته ما ګوتې اچولي دي هغه ما راښکلې دي نو ته ما ته څه شې مړه ته ما ته یې څه شې